wo وای چیرته wo وای چیرته جملې پکې جوړو. دوه جملې زه جوړم، یوه جمله تاسو جوړه کړئ. کله چې موږ چاته وایو ته اوس چیرته اوسېږې که نه، یو ځای یې بدل کړی وي، موږ ورته وایو ته اوس چیرته اوسېږې. دا جمله په الماني ژبه داسې وایو wo wohnst du jetzt. wo wohnst du jetzt د یو کس لپاره استفاده کیږي. او که موږ وایو دوی یا هغوی چیرته ژوند کوي یا چیرته اوسېږي، د بل چا باره کې خبرې کوو، د یو څخه زیات کسان دي، هغوی یا دوی چیرته ژوند کوي یا چیرته اوسېږي. دا جمله په الماني ژبه داسې وي wo wohnen sie. wo wohnen sie. دوستانو ګرامټیکلي یا ګرامري اصطلاحات ته ډېر فکر کوئ. مهم نکتې دي، مهم اصطلاحات دي او جملې دي. امتحان کې هم په درد خوري او تاسو د روانې ژبې ښې زده کېږي. کله چې موږ وایو ته چیرته کار کوې، ته چیرته کار کوې، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي؟ تاسو خپله په کمنټ کې ولیکئ.